پښتنو خو نه یم په ملا مې څه له وهي دوه مې نه کې. دا و ډاکټر اسرار صاحب او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د دریم قامي کنونشن په دې ویاړلي موقع باندې زه دا واضح کول غواړم، په ډاګه کول غواړم چې شاید اکثره ملګري په دې باندې خبر دي چې ډاکټر اسرار زمونږ د پارټۍ د مرکزی جنرال سیکریټري ارواخات محترم شیر علي باچا د کور سړی دی، د تره زوی دی، ډېر ښه شاعر دی. بیرته شیر علي باچا زموږ د پارټۍ جنرال سیکریټري و، لوی سیاستمدار و، ډېر لوی ادیب و. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لپاره بالخصوص او د هر وطن دوست قام دوست افغان لپاره هم شیر علي باچا د هغه افکار، د هغه قربانۍ دا د هیرولو نه دي. په دې موقع به ډېره زیاته ښه وی چې شیر علي باچا په دې دنیا وی، زموږ سره په دې محفل کې وی، لیکن بهرحال په بعضې شیانو باندې انسان وس نه رسي. بهرحال د هغه افکار زموږ سره دي. نو په دې موقع زه د باچاجي یو شعر ستاسو تر مخه هم وړاندې کوم. داسې دی چې یاره وی چې د بندیز حکم یې کاو هغه راڼۍ د نوګرام، چې د بندیز حکم یې کاو هغه راڼۍ د نوګرام، خاورې د نن د هشنغر واڼې به څوک بندوي، پښتون اولس به نن قطار ځي د تنظیم په اسمان، اوس که د لر دي که د بر زاڼې به څوک بندوي، چې سپي ازادو کاڼي بندو هغه بل موسمو، اوس د ګرمي د انقلاب کاڼي به څوک بندوي. اوس زه محترم ډاکټر جمیل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او خپل خوندور کلام تاسو ته ووایي. د هغوی نه وروسته به څوک راځي دا زه نه اعلانوم، تاسو شاید خپله به پوه شئ. بیرته د ډاکټر جمیل صاحب د کلام نه وروسته به هغوی به راغواړو. نو په کار دا ده چې په ډېر احترام یې واورئ. مهرباني. نظر کاله د غالیو د سجدو عبادت، نظر کاله د غالیو د سجدو عبادت، نه یو ځلې په میړانه درېده پر خاوره. قطعه ده زموږ بیرغ ستا تر پرخو ستا تر شمال وګرځم، ستا تر پرخو ستا تر شمال وګرځم، وطنه ستا تر استقلال وګرځم، او چې په نڅا یې پیغلې اړوي تر سر جمیله تر سرو سپین زرغون دسمال وګرځم. ستا تر پرخو ستا تر شمال وګرځم، وطنه ستا تر استقلال وګرځم، او چې په نڅا یې پیغلې اړوي تر سر جمیله تر سرو سپین زرغون دسمال وګرځم. ګرانو وروڼو، زه د مشاعرو شاعر نه یم او بیا په داسې مدرسه کې چې له هغه زه اخیسته او زده کړه کیدای سي چې داسې ستر استادان پکښې وي. زه ستاسو او د دې مشاعرې د لوی مقصد په منځ کې درېدل نه غواړم، ځکه نن د 28 کالو د مخه هغه یاد تازه کول غواړم چې د پی اس او په اول قامي کنونشن کې چې صدارت یې ستر خان شهید کاوه او ما دغه ترانه وړاندې که او د را سره چکچکې او خپړې ټکولې. نو راسئ چې د هغه په یاد کې دغه ترانه یوه ره بیا واورو. ملک د پښتنو دی، دا وطن د پښتنو دی، ملک د پښتنو دی، دا وطن د پښتنو دی، ژبه یې پښتو ده چې آئین د میړنو دی، ملک د پښتنو دی، ملک د پښتنو، دا وطن د پښتنو دی،
ژبه یې پښتو ده چې آیین د مېړنو دی ملک د پښتنو دی ملک د پښتنو دی دا وطن د پښتنو دی دلته هر وګړی یو استازی تش د مینې دی دلته هر وګړی یو استازی تش د مینې دی مینه هغه مینه چې هر څاڅکی یې د وینې دی مینه هغه مینه چې هر څاڅکی یې د وینې دی زړه یې په شونډانو کې یو عکس د وینا سپینې دی زړه یې په شونډانو کې یو عکس د وینا سپینې دی دا ولات د مینې پر لیلا د لیونو دی ملک د پښتنو دی ملک د پښتنو دی دا وطن د پښتنو دی ژبه یې پښتو ده چې آیین د مېړنو دی ملک د پښتنو دی ملک د پښتنو دی دا وطن د پښتنو دی سخت دی که آسان د هر ساعت یې ځان له رنګ دی سخت دی که آسان د هر ساعت یې ځان له رنګ دی ژوږ دی یو ګډه ځوانه جذبه یو د بل څنګ دی ژوږ دی یو ګډه ځوانه جذبه یو د بل څنګ دی لا د زکندن هره سلګۍ یو آهنګ دی لا د زکندن هره سلګۍ یو آهنګ دی شرنګ د پازیبو د تورو یا د زولنو دی ملک د پښتنو دی ملک د پښتنو دی دا وطن د پښتنو دی ژبه یې پښتو ده چې آیین د مېړنو دی ملک د پښتنو دی ملک د پښتنو دی دا وطن د پښتنو دی ژبه یې پښتو ده چې آیین د مېړنو دی ملک د پښتنو دی ملک د پښتنو دی دا وطن د پښتنو دی ټوله پښتانه یو زیرمه خواره د پښتو یو ټوله پښتانه یو زیرمه خواره د پښتو یو ټوله خاوندان د پښتنو د ښو خویو یو ټوله خاوندان د پښتنو د ښو خویو یو دروند لکه هر کاڼی د دې سیمې د شنو غرو یو دروند لکه هر کاڼی د دې سیمې د شنو غرو یو پات شګړه توره وفا ننګ له زمانو دی ملک د پښتنو دی پات شګړه توره وفا ننګ له زمانو دی ملک د پښتنو دی دا وطن د پښتنو دی ژبه یې پښتو ده چې آیین د مېړنو دی ملک د پښتنو دی ملک د پښتنو دی دا وطن د پښتنو دی ژبه یې پښتو ده چې آیین د مېړنو دی ملک د پښتنو دی ملک د پښتنو دی ملک د پښتنو